په نړۍ کې تقریبا 5.3 بلیونه انسانان انټرنیټ ته لاسرسی لري. په افغانستان کې 8 میلیونه انسانان او په پاکستان کې 9 میلیونه انسانان چې د انټرنیټ ته لاسرسی لري. دا ویډیو چې تاسو ګورئ دا هم د انټرنیټ په مرسته تر تاسو ته رسیدلې ده. اوس سوال دا پیدا کېږي چې انټرنیټ څه شی دی او انټرنیټ څنګه کار کوي. ښه راغلاست پښتو ټیک ماسټر ته. زه یم محمد یوسف. نننۍ ویډیو هم په همدې موضوع ده چې انټرنیټ څه شی دی او انټرنیټ څنګه کار کوي. لومړۍ پوښتنه دا ده چې انټرنیټ څه شی دی. انټرنیټ یا انټرکنیکټډ نیټورک دا یو نیټورک دی، یعنی د موبایلونو، کمپیوټرونو، سرورز او د پرینټرز څومره چې هم هر ډیوایس یې انټرنیټ کاروي، د دې ټولو ډیوایسونو د کنیکشن ته انټرنیټ وایي چې د یو بل سره وصل شوي دي. اوکې، د دې ټول ډیوایسونو د کنیکشن ته یا د دې وصل کېدلو ته انټرنیټ وایي. اوس د څه لپاره وصل شوي دي، هدف یې څه دی؟ هدف دا دی چې ډیټا ولېږي، ډیټا ټرانسفر کړي، یعنې ټول ګیم چې دی هغه ډیټا ته دی. دغه ویډیو چې تاسو اوس ګورئ دا یو قسم ته ډیټا ده. زه چې مایکروفون استعمالوم دا زما اډیو ریکارډ کوي، کیمره چې ده دا ویژوال ډیټا ریکارډ کوي، نو د دوی دواړو دا یو ځای کېدل بیا یو ویډیو فایل یې جوړ کوي چې دا یوه ډیټا ده. اوس دا ویډیو چې ده دا خو زما په موبایل کې ده یا زما په کمپیوټر کې ده، نو تر تاسې پورې څنګه در ورسېدل؟ نو دلته راځو موږ خپلې دوهمې پوښتنې ته چې هغه د انټرنیټ څنګه کار کوي. د دې پوښتنې لپاره اوس ما او ستا په منځ کې چې دی دلته یو سرور پروت دی. اوس سرور څه شی دی؟ سرور خپل یو کمپیوټر دی چې کار یې دا دی چې ډیټا سټور کوي، یعنې څومره چې هم ډیټا ده په انټرنیټ کې پرته ده دا ټول په سرورونو کې پرته ده. اوس بل پوښتنه چې سرور چیرې دی؟ سرور په ډیټا سینټر کې پروت دی. ډیټا سینټر بیا یو ګودام مثال ورکړه. ډیټا سینټر داسې دی لکه یو ګودام. موږ داسې په ګودام کې ښه ډېر سامان ږدو. ډیټا سینټر به د سرورونو مجموعه ده، یعنې په ډیټا سینټر کې بیا ډېر سرورونه پراته دي. اوس دا ډیټا سینټر چیرې دی؟ اوس که چیرې ته دا ویډیو پر یوټیوب باندې ګورې نو دا د یوټیوب په سرور کې پرته ده. که چیرې پر فیسبوک ګورې نو دا د فیسبوک په سرور کې پرته ده. اوس سوال دا دی چې ډیټا سینټر چیرې دی؟ اوس دا یوټیوب، ګوګل، امازان دغه غټې کمپنۍ خو زیاتره چې دي هغه د امریکا دي، یعنې دا ډیټا سینټر هم په امریکا کې موجود دي. نو دا کوم ډیټا سینټر چې په امریکا کې موجود دي زموږ څخه زرګونه کیلومتره لرې، نو تر موږ پورې دا ویډیو یا دا ډیټا څنګه رارسېږي؟ د دې لپاره لومړی اپشن دا و چې سټلایټ استعمال کړي. سټلایټ چې دا ډېر لوړ دی د ځمکې څخه، تقریبا 2200 یا تر دې زیات میل فاصله لري د ځمکې څخه. نو په دې سره لیږل یعنې چې لومړی به ځي سرور ته، د سرور څخه به بیا تر تا پورې درسېږي. دا کار چې و ډېر سلو، یعنې هغه کوم چې د انسان ته وښول هغه کار یې نسو ترسره کولی. نو د دې لپاره یو بل هر چې هغه فایبر اپټکس کیبل دی. د دې لپاره اوس موږ داسې فایبر اپټکس کیبل استعمالوو، یعنې فایبر اپټکس کیبل چې دی دا په ټوله دنیا کې غوړېدلی دی، یو جال یې جوړ کړی دی چې هر ملک ته تللی دی. په سمندرونو کې تېر شوی دی، بیا هر ملک ته چې ورځي بیا د ځمکې لاندې تېر شوی دی، مختلفو ښارونو ته رسېدلی دی. هغه ملکونه لکه افغانستان چې سمندر ته لار نه لري، هغوی بیا د نورو همسایه ملکونو څخه دا کیبل راتېر کړی دی. چېرته چې هم انټرنیټ وي نو هلته به فایبر اپټکس کیبل موجود وي. اوس تاسې به وایاست چې زما موبایل سره خو هېڅ کیبل نه دی نښلول شوی، نو دا څنګه کار کوي؟ فایبر اپټکس کیبل چې راغلی دی دا د هغه سلفون ټاور چې کوم تا ته نږدې دی، تا ته سیګنل درکوي، د هغه سره وصل شوی دی او بیا تا ته الکترومګنیټیک سیګنل درکوي چې ته انټرنیټ څخه مزه اخلې، یعنې انټرنیټ استعمالوي. اوس سرور څنګه پوهېږي چې دا ډیټا چا ته ولېږم یا د ډیټا چا ما ته راولېږل، چا دلته سټور کړ؟ نو دلته چې دی هر ډیوایس چې د انټرنیټ سره وصل شوی دی دې ته یو ادرس ورکول شوی دی. لکه څنګه چې زموږ داسې د کور یو یونیک ادرس وي، همداسې هر ډیوایس چې د انټرنیټ سره وصل وي هغه ته یو ادرس ورکول شوی چې دې ته وایي آی پي ادرس یا انټرنیټ پروتوکول. دا انټرنیټ پروتوکول دا چې دی یو نمبر دی، یعنې دا یو نمبر دی چې هر ډیوایس ته ورکول شوی دی، یونیک نمبر دی چې پر هغه سره دغه ډیوایس یا دا موبایل ته که کمپیوټر ده هغه پېژندل کېږي. کله چې ته ریکویسټ کوې نو ستا دغه ادرس چې دی دا د دې ریکویسټ سره یو ځای ورځي سرور ته، د سرور څخه هغه ډیټا چې کومه راځي بېرته تر تا پورې بېرته ستا د ادرس مطابق راځي دا ډیټا. اوس تاسې به وایاست چې موږ خو هېڅکله هم دغه ادرس نه دی لیدلی، نه مو ټایپ کړی دی. مثال که کله هم موږ یو ریکویسټ کوو، پر یو لینک باندې کلیک کوو یا یو ویب سایټ سرچ کوو، موږ خو دا ادرس نه ده سرچ کړی. نو د دې لپاره بیا ډومین نیم ورکول شوی دی. لکه تاسې چې لیکئ www.youtube.com یا facebook.com دا ډومین نیم دی، خو د دې تر شا چې دی بیا د هر یو خپل ادرس لري. یعنی یوټیوب خپل ادرس لري، فیسبوک خپل ادرس لري،
هر ډیټا چې تاسو سرچ کوئ هغه ویب سایټ چې سرچ کوئ نو هغه یو خپل ادرس لري. لکه څنګه چې لکه دا ادرس یاد کول خو د انسان لپاره سخت خبره ول، یعنی د هر یوټیوب لپاره بیل ادرس، ګوګل لپاره بیل، فیسبوک لپاره بیل، دا ادرسونه په یاد کول خو د انسان لپاره سخت خبره ول. نو ځکه دا ډومین نیم سیستم دوی ته ورکړي، یعنی دوی ته ډومین نیم اساین کړي. دا ډومین نیم اساین کول بیا دلته موږ ډي ان اس سرور لرو یا ډومین نیم سرور سیستم. دا یو سرور دلته پروت دی چې دغه دنده پر سر باندې وړي، یعنی دغه کار سرته رسوي. دا داسې دی لکه یو زموږ اوس په موبایل کې چې کانټاکټ دی، یعنی نمبرونه دي. موږ تاسو خو ټول نمبر په یاد نشو کولای، نو د هر نمبر سره خپل نوم لیکو. دا هم همداسې یو سیستم دی، یعنی د هر ادرس سره خپل نوم لیکل شوی دی. که چیرې یوټیوب سرچ کیږي نو یوټیوب خپل ادرس دی، که چیرې فیسبوک سرچ کیږي دا هغه بیا خپل ادرس دی، که ګوګل سرچ کیږي د ګوګل خپل ادرس. اوس دغه ډیټا چې کله بیا موږ ته د سرور څخه راځي دا نو بیا په پیکټس کې راځي یا په کوچني پورشنز کې راځي. یعنی دا ویډیو چې تاسو ګورئ دا مکمله ویډیو په یو ورته نه راځي چې په فایبر اپټکس کیبل باندې دا ټول نه، دا چې د په کوچني پورشن یعنی په پیکټس باندې بدلیږي. د هر پیکټ سره بیا ستا ادرس وي، یعنی هر چا چې سرچ کړی وي دا هغه آی پی ادرس یا هغه ادرس یې ورسره د پیکټ سره وي، نو بیا تر هغه کس پورې دا رسیږي. اوس دا ډیټا چې هلته سټور ده په سرور کې دا خو د باینري شکل باندې یعنی 0 1 باندې سټور ده، هغه طرف ته زه نه ځم، خو دا ډیټا چې راځي دا په کوچني پورشن کې راځي، پیکټس کې راځي، تر تا پورې را رسیږي. اوس تاسو به دا وایاست چې څنګه مثال دا دومره فایبر اپټکس کیبلز دي، په زرهاو کیبلونه دي، زرهاو ښارونو ته تللي دي، څنګه صرف تر ما پورې را رسیږي؟ دلته په لاره کې چې دی بیا راوټرز ایښودل شوي دي. د راوټرز کار بیا دا دی چې کله هم دا پیکټس راځي یا د ډیټا راځي، هغه دغه ډیټا هغه کوم کس چې هم ریکویسټ ورکړی هغه کس ته چې کومه مناسبه لار وي، نږدې لار وي، هغه لارې ته سیده کوي. یعنی چې هر پیکټ څه وایي چې مثال ته پر دې لار باندې ولاړ شه، ته پر دې لار باندې ولاړ شه. او د ډیټا چې راځي دا په مختلفو کیبلز باندې راځي چې تر تا پورې را رسېږي. بیا چې کله تر تا پورې را ورسېږي نو دلته بیا دا د انټرنیټ پروټوکول کار دی چې دا بېرته دا ډیټا د کوچني پورشن چې دي دا سره یو ځای کړي. تاسې به کله لیدلی وي کله چې انټرنیټ ضعیفه وي نو ایمیج کله چې عکس خلاصوي یو ځای ښکاره شي، یو ځای نه ښکاره، بل ځای ښکاره شي، بل ځای نه ښکاره. دا د سلو انټرنیټ وجه ده. نو انټرنیټ پروټوکول به دا دنده درسره کوي، یعنی داسې نه کوي چې مثال راسته طرف ته چپه طرف نه، کله چې دا کوچني پورشنز راځي، پیکټس راځي، دا به د انټرنیټ پروټوکول سره یو ځای کوي، بیا تاسو ته ښیي. اوس دغه ډیټا چې د زرګونه کیلومتر لرې څخه راځي نو حتما دا په لاره کې ورکېدلی هم شي. مثال کله داسې راځي چې هغه ډیټا لاست سي، یعنی هیڅ تر تا پورې ریکویسټ راونه رسي، هغه ډیټا راونه رسي. نو په دې وخت کې بیا د ډیسټینیشن یعنی کوم کس چې ریکویسټ کړی هغه بیا ریکویسټ کوي، هغه ډیټا بیا راغواړي. دا ځکه چې کله دا ډیټا لکه څنګه چې موږ تاسې موټر چلوو یا انسان کار کوي، هغه انرژي ته ضرورت لري چې مثال موټر ته به تیل ورچوي، انسان به خوراک کوي چې انرژي واخلي. دا سیګنل هم همداسې کمزوری کېږي، د زرګونه کیلومتر څخه چې دا سیګنل تر موږ پورې رسېږي نو دا په لاره کې کمزوری کېږي. د دې د بوسټ کولو دپاره بیا په لاره کې نور ډیوایسونه ایښودل شوي دي چې هغه ته امپلیفایر وایي. د امپلیفایر کار بیا دا دی چې دا سیګنل بوسټ کړي، مثال چې هغه سیګنل کمزوري شوی هغه بوسټ کړي نور ښه تر هغه خپل ډیسټینیشن پورې ورسېږي. نو دغه و ټول پروسس د انټرنیټ څه شی دی او انټرنیټ څنګه کار کوي. هیله لرم چې دا ویډیو به مو خوښه شوې وي.